السلام علیکم دوستانو. د رحمان الله ګربز د کپتانۍ خبره څومره رښتیا ده؟ څو شېبې وړاندې په کرکټ بورډ کې د عمومي رئیس فرهان یوسفزي خبري کنفرانس چې د نورو مسایلو ترڅنګ شلاوریزو لوبو ته د ملي لوبډلې د کپتان په ټاکل کېدو هم وژغېده. هغه تر دې وړاندې چې راتلونکو 2 اونیو کې به د ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو لپاره کپتان وټاکل سي، د افغان وکټ ساتونکي رحمان الله ګربز ستاینه وکړه چې ورسره د کنفرانس ګډونوالو داسې وانګېرله چې ګنې رحمان الله ګربز د شلاوریزو لوبو کپتان ټاکل کیږي. معلومات دا دي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې کوشش کیږي چې راشد خان لا هم په متحده عربي اماراتو کې دی د ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو کپتانۍ ته قانع سي، خو که داسې ونه سي نو بیا به د بل لوبغاړي د کپتان کېدو په اړه پریکړه کیږي. یوسفزي دغه راز د افغانستان غوره لیګ په اړه وویل چې دویم پړاو به د راتلونکي کال فروری میاشت کې وسي. یاد لیګ تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې پلان شوی و. سره له دې چې لا هم د کوم مالي ملاتړ درک نه دی لګېدلی، نه هم ملي لوبډلې کومې لوبې کړې دي چې له درکه بورډ ته عاید راسي. خو یوسفزي وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ اوس مهال د مالي اړخه ښه دی، له بحران سره مخ نه دی. یوسفزي دغه راز د ویسټ انډیز او اسټرالیا سره د شلاوریزو لوبو په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل چې راتلونکي اکتوبر میاشت کې به دواړو هیوادونو سره افغان لوبډله 3 اړخیزه سیریز لري. فرهان یوسفزي داسې مهال په کرکټ بورډ کې خبري کنفرانس ورکوي چې د بورډ اجرایي رئیس حامد شینوار په یو رسمي سفر لا هم په متحده عربي اماراتو کې دی او ډایرکټر رئیس احمد زید تازه له یاد هیواد څخه راستون شوی دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.